إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، کله چې د بدر د غزوې ورځ وه او مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی فتح او بری او کامیابی نصیب کړه، په دغه وخت کې مؤمنان او مسلمانان درې ډلې شول. یوه ډله داسې کسان ول چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه دفاع کوله، د هغه حفاظت او څارنه یې کوله چې هسې نه دښمن د بلې لارې نه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمله ونه کړي، هغه ته ضرر ونه رسوي. دوهمه ډله داسې وه چې هغو دښمن تعقیبوه چې دوی بیرته راونه ګرځي، نو هغې سره یې مبارزه کوله تر څو پورې چې دوی بیخي د صحنې څخه خارج شي. او درېیمه ډله د غنیمتونو په ټولولو کې مصروف شول، غنیمت مال یې لاسته راوړه. کله چې غنیمت هم راټول شو، ټول مسایل او مشکلات هم سره حل شول، په دې کې د صحابو منځ کې اختلاف پیدا شو. هغه ډله چې چا غنیمت ټول کړی او دوی ویل چې دا غنیمت زموږ دی، ځکه دا خو موږ راټول کړی، موږ پکې زحمت ویستلی. بلې ډلې چې د دښمنانو څارنه یې کوله، هغوی تعقیبول، هغه ویل اساسي کسان خو موږ یو، ځکه موږ دښمن شړلی دی، موږ دښمن ته شکست او ماتې ورکړې، که موږ نه وای تاسو به غنیمت چېرته لاسته راوړلی وای. درېیمه ډلې ویلې چې دا غنیمت زموږ حق کېږي، ځکه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت کړی، د هغه ساتنه مو کړې، که چېرې موږ نه وای د الله رسول به نعوذ بالله نن شهید شوی وای یا وژل شوی به وای، نو دا زموږ حق کېږي. په دې کې د دوی ترمنځ ډېر اختلاف پیدا شو. نو مفسرین فرمایي چې هماغه وخت کې الله سبحانه وتعالی دغه آیتونه نازل کړي چې یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. یا محمد صلی الله علیه وسلم، دغه مؤمنان د غنیمت په اړه تانه پوښتنې کوي، ته دوی ته لنډ جواب ورکړه چې د غنیمت ملکیت او د هغې تقسیم د الله او د رسول کار دی، تاسو په دې کې جنجال مه کوئ چې دا زما حق کېږي او دا زما حق کېږي، ستا کېږي او ستا نه کېږي. فاتقوا الله، تاسو د الله څخه وویریږئ، د خپل ځان او د خپل نفس اصلاح وکړئ. واصلحوا ذات بینکم، او تاسو خپل روابط، خپل اړیکې یو بل سره نیکې کړئ، خپل هغه دښمني، خپل بدبیني، خپل کینه او خپل حسد یا هغه څه نامناسبې اړیکې چې یو بل سره لرئ هغه اصلاح کړئ، اصلاح طرف ته لاړ شئ. نو ځکه مفسرین فرمایي چې دا ذات البین په قرآن عظیم شان کې څو آیتونو کې راغلی، الله په دې باندې امر کوي چې تاسو ذات البین اصلاح کړئ، یعنی خپل منځي یا خپل منځي اړیکې سره جوړې کړئ، اصلاح کړئ، یو بل ترمنځ صلح وکړئ، یو بل سره پخلا شئ. د ذات البین دوه معانی مفسرین کوي، یو معنی فرقت او جدایی ده، یو معنی وصل او نږدېوالی دی. نو که د جدایی معنی ونیسو، په دې معنی چې تاسو هغه جدایی چې ستاسو منځ کې راغلی او تاسو مسلمانان او تاسو اړیکې سره جدا کوي هغه اصلاح کړئ، بیرته سره رانږدې شئ. او که د وصل معنا واخلو کې چې دغه ستاسو نږدې اړیکې او ستاسو دغه وصل کې څوم مشکل پیدا شوی، هغه مه پرېږدئ چې افتراق طرف ته لاړ شي، خپل ځان هماغه د صلح په حالت کې برقرار ونیسئ. په همدغه اساس مسلمانانو د اصلاح مسله د خپل منځونو کې
دې ته په اسلام کې یو ډېر ستر عبادت ویل شوی چې یو انسان خپل ځان اصلاح کوي او بیا د نورو ورونو او خویندو ترمنځ اصلاح راولي. هر چېرته چې د یو دوه مسلمانانو منځ کې مشکل ګوري او ته هغه مشکل حلولو کې په هره طریقه چې کوشش کوي دا تر ټولو ستر عبادت دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصلاح په اړه باندې فرمایي چې هو خیر کله یا والصلح خیر. صلح کول، اصلاح راوستل، د خلکو مشکلات حلول او هغه په دوستۍ سره بدلول دا ټول خیر دی، ټوله نیکي ده. وروسته فضایلو کې نور حدیث هم بیانېږي. په همدې اساس باندې که چیرې موږ او تاسو اسلامي تعلیماتو ته وګورو، ټول هغه سیان چې د مسلمانانو په منځ کې د بدبینۍ او د اختلاف او د نفرت او د لرېوالي سبب کېږي، اسلام هغه حرام ګرځولي، بلکې اکثریت د کبیره او ګناهونو څخه دی. غیبت ولې حرام شوی؟ ځکه مسلمانانو په منځ کې اختلاف پیدا کوي. نمیمت، چغلخوري، یو بل پسې بد ویل، کینه ساتل، حسد ساتل، یو بل پسې تهمت تړل، قذف کول، دغه ټول هماغه ګناهونه دي چې په ټولنه کې د لرېوالي او د بدبینۍ سبب ګرځي. اسلام دا ټول حرام کړي دي او ټول کبیره ګناهونه ګرځولي. پر مقابل کې مسلمانانو باندې مودت، شفقت، احترام، یو بل سره نږدېوالی، مینه، حتی د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حقوق لازم شوي دي چې احادیثو کې راځي 6 حقه یا 15 حقه مختلفو روایاتو کې. هغه داسې حقوق دي چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې ادا کوي، د دوی محبت زیاتیږي، هغه اختلاف لرې کېږي، د دوی صمیمیت سره نږدې کېږي. یو د هغې نه د مسلمان مثلا پوښتنه ده، د مریضتیا په حالت کې د هغه پوښتنه، ته د یو مریض پوښتنه ته ورشه، د مریضۍ په حالت کې پوښتنه وکړه، ټول عمر هغه ستا احسان نه هېروي، ځکه تا په سختۍ کې هغه سره مرسته کړې، یا د هغه لاس دې نیولی، یا د هغه خوا ته ورغلی، یا هغه ته د تسلیت کړی، یا د یو څه شی ورته وړی دی، یا یعنې یو نیک کار دې ورسره کړی. همدارنګه جنازې ته ورتګ دی، ته د یو چا د مور یا د پلار یا د ورور یا د یو خپلوان د یو عزیز جنازې ته ورشه، ټول عمر به هغه ستا د احسان هېر نه کړي، ولو که ته د الله دپاره تللی، تا ته الله عز وجل په هغې باندې اجر درکړی. مګر هغه هم داسې یو فرصت لټوي چې کله داسې یو فرصت مهیا شي چې دی بېرته ستا دغه حق او دغه نیکي تا ته در ادا کړي، هغه به هم خامخا ستا د عزیزانو جنازې ته راځي. همدارنګه مثلا د دعوت قبلول چې یو څوک تا ته دعوت درکوي، د چای دپاره، ډوډۍ دپاره، یو بل نیک مناسبت دپاره ته دغه دعوت قبلوي. که یو څوک اپرنجی کوي، دعا ورته کوي. همدا رقم د مسلمانانو دغه حقوق چې ذکر شوي دي، د دې شاته یا پس پرده اساسي علت همدا ده چې مسلمانانو ترمنځ په ټولنه کې اخوت، مودت، محبت، شفقت، مهرباني او نږدېوالی وي، نفرت او بدبیني او کینه او حسد دغه ټول د منځه ولاړ شي. مګر بیا هم موږ او تاسو یو انساني ټولنه کې یو، کله کله د مسلمانانو ترمنځ داسې یو مسایل پیدا کېږي، نو بیا د نورو مسلمانانو ترمنځ یا د نورو مسلمانانو دا وظیفه ده چې دغه مسلمانانو ترمنځ صلح وکړي، اصلاح وکړي او د دوی دغه مشکل سره حل کړي. هغه انسان ته مفسرین علما قاسي القلب وایي، سنګدله انسان، سخت زړه انسان چې د صلح نه قبلوي. یو مسلمان سره به مشکل هم لري، بدبینی به هم لري، قطع روابط به هم کړی وي او ته به ورته کوشش کوي، مګر دی به بیا هم دغه نه مني چې یو بل مسلمان سره د اصلاح راشي، یو بل مسلمان سره صلح وکړي، ځکه د ده زړه سخت شوی دی یا قوي شوی دی، اصلاح نه قبلوي. حتی په حدیثو کې داسې یو مثال راځي چې الله سبحانه وتعالی خپله د یو مصلح حیثیت ځان ته غوره کوي. ځینې حالاتو کې الله د خپلو بندګانو ترمنځ صلح کوي، یعنی جوړامد کوي د دوه بندګانو ترمنځ. او دا حدیث ثابت ده، د حدیثو په کتابونو کې چې انس بن مالک رضی الله عنه روایت کوي، و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ سره په مجلس کې ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفکر کوو، دغه تفکر په حالت کې وی خندل، تبسم یو کده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا همیشه تبسم وو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندا وکړه او دومره وخندل چې دغه نواجز مبارک غاښونه مونږ ولیدل. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې تبسم وکړي یا به خندا وکړه، فقط دغه به بغیر د صدا نه خندا وکړه، دغه غاښونه به لیدل کېدل، نو تبسم یې وکړه. نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې یا رسول الله بأبي وانت وامي، زما مور او پلار د تا نه فدا شي یا رسول الله، چې تا ولې وخندل، مونږ ته هم علت ووایه، یا هغه کومه خوشحالي وه چې تا ته ضرور رسېده، تا په هغې باندې تبسم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې الله سبحانه وتعالی ما ته د قیامت یو منظر وښوده، هغه داسې دی چې زما د الله عز وجل دوه بندګان به د الله حضور ته ناست وي، د الله په حضور کې به قرار لري، خو یو به الله ته وایي چې یا الله زما حق د دې بنده څخه واخله، دغه بنده سره زما حق دی، په دنیا کې زما مال خوړلی، په ناحقه باندې ورته جواز نه درلوده، یا هر شکل چې دی زما حق د دې بنده څخه واخله.
نو الله سبحانه و تعالی ورته فرمایي چې د حق خو به تا ته واخلم مګر د حسناتو کې هیڅ شی نه دی پاتې. ځکه هغه حدیث مونږ تاسو په خوا هم لوستلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو پوهیږئ چې مفلس څوک دی؟ دوی ورته ویل یا رسول الله بلې مفلس هغه څوک دی چې درهم او دینار نه لري، مال او متاع نه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، حقیقي مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ به د غرونو عمره حسنات ځان سره راوړي، ډېر نیک عبادتونه به کړي وي، لمونځ به کړی وي، روژه به نیولې وي، حج او زکات او دا او دا، مګر په معاملاتو کې به ډېر ضعیف وي، یو ته به قمزه کړې وي، یو به وهلی وي، یو ته به مثلا بد ویلی وي، بل پسې به تهمت ویلی وي، د بل به غیبت کړی وي، په معاملاتو کې به صفر وي. نو دغه انسان چې دومره نیک حسنات لري، د حسناتو څخه به هغه چاته ورکول کیږي چې چاته د اذیت کړي، د چا غیبت کړي دلته به ورکړي شي، د چا پسې بهتان ویل هغه ته به ورکړي شي، چاته بد ویل هغه ته به ورکړي شي، چاته قمزه کړي هغه ته به ورکړي شي، آخر به داسې شي چې د حسنات به خلاص شي. دغه مفلس دی. نو دغه منظر کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عزوجل به دې بنده ته وایي چې سید استا حق د نه اخلم مګر د سره حسنات هیڅ شی نه دی پاتې، ټول حسنات اخلاص شو، شی نشته. نو دا بل بنده غوښتونکی به ورته وایي چې یا الله نو چې حسنات نه لري بیا زما ګناهونه دته ور په غاړه کا، زما د ګناهونو څخه واخله او د په تله کې واچوه. الله سبحانه و تعالی بلکې دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په ژړا شي اوښکې مبارکې بهیږي. نو چې د قیامت پر ورځ به انسان دومره اړتیا لري چې یو څوک د ګناهونه واخلي. یعنی په دنیا کې تاسو ډیر متوجه اوسئ چې بیا هسې نه چې د قیامت پر ورځ تاسو حسنات خو به لاړ شي چې د نورو ګناهونه به بیا تاسو ته راځي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې الله عزوجل به دې بنده ته څوک چې خپل حق غواړي، الله عزوجل به ورته وفرمایي چې ته پورته جنت طرف ته وګوره. کله چې د جنت ته ګوري هلته به قصرونه وي د سرو زرو، د سپینو زرو، یاقوت او زبرجد او څه نعمتونه چې الله عزوجل موږ ته ذکر کړي. نو دی به الله عزوجل ته وایي چې یا الله زه خو په دغه جنت کې قصرونه ګورم چې د سرو زرو څخه او د جواهرو څخه جوړ شوي دي، دا به د کوم پیغمبر دپاره وي، یا دا به د کوم صدیق دپاره وي، یا دا به د کوم شهید دپاره وي. الله عزوجل به ورته وفرمایي چې نه، دا د پیغمبر دپاره هم نه دي، صدیق دپاره هم نه دي، شهید دپاره هم نه دي، دا د هغه چا دپاره دي چې څوک د دغه قصرونو قیمت ورکړي، څوک چې قیمت لري دا د هغه دپاره دی. نو دغه بنده به الله ته وایي چې یا الله نو د دې قصرونو قیمت به څوک ولري، یعنی څوک به دا پرېکړی شي چې دغه قصرونو مالک وګرځي او جنت ته لاړ شي. الله عزوجل به ورته وفرمایي چې ته کولی شي چې دا واخلې، یا ته کولی شي د دې قیمت پرېکړې. دا بنده به ورته وایي چې یا الله څرنګه زه د دې قیمت پرې کولی شم. الله سبحانه وتعالی ورته فرمایي چې ته دغه خپل حق د خپل ورور ته وبخې، یعنی د قیامت پر ورځ که اوس هم ته دته بخښنه وکړې، کم حق چې ستا د پورې دی هغه ورته وبخه، زه به دغه قصرونه تا ته درکړم. دغه انسان به وایي چې یا الله ما دته خپل ټول حق وبخه. کله چې دی بخښنه وکړي الله سبحانه وتعالی بیا ورته وایي چې اوس ته د دغه خپل مسلمان ورور لاس هم واخله او دواړه جنت ته ننوځې. دغه دواړه قصرونه یا دغه قصرونه ستاسو دواړو دپاره دي. نو دغه حدیث محدثین د صلح په اړه باندې چې الله سبحانه وتعالی خپل ځان د مصلح حیثیت ځان ته ورکوي او د دوه انسانانو ترمنځ صلح کوي، ځکه د خپل حق غواړي، هغه سره حق ورکولو دپاره څه شی نشته. الله عزوجل دغه مشکل ورته په عفو سره او په بخښنې سره بدلوي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملی ژوند ته وګورو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو ترمنځ صلح او اصلاح خپل یو اساسي دنده ګرځولې وه. د افرادو ترمنځ، د قبایلو ترمنځ، د ټولنو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د خپلوانو ترمنځ، د هر چا په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه صلح کوله. ځکه دا حدیث ثابت دی، سهل ابن سعد رضی الله عنه فرمایي چې د قبا خلکو، د قبا منطقې خلکو د خپلو منځونو کې څه اختلاف جنجال پیدا شو، جنګ یې وکړ سره، دومره جنګ یې سره وکړ چې حتی یو بل په تیږو باندې وویشتل، قبیلې دا قبیله پاسېدل، هغه په تیږو ولي، هغه دوی په تیږو باندې ولي. مګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو چې د قبا خلک په جنګ دي، صحابه کرام چې ورسره وو هغو ته ویل هیا بنا نصلح بینهم، راځئ پاسېږئ چې تیز ورشو د دوی په منځ کې صلح وکړو. هماغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام لاړ او د دوی دواړو قبیلو ترمنځ مداخلت وکړه، د دوی هغه اختلاف حل شو، دواړه سره بیرته محبت او اشتي باندې مبدل شول. همدارنګه کله کله یو کورنۍ کې د یو ښځې او خاوند ترمنځ یا کورنۍ د نورو افرادو ترمنځ جنجال او اختلاف پیدا کیږي، نو دلته هم بیا د کورنۍ د مشرانو، د نورو مصلحینو، د نیکانو خلکو، د تقوادارانو دغه وظیفه ده چې دغه کورنۍ په منځ کې مداخلت وکړي، اول د جنجال او مشکل نه ځان پوه کړي، بیا د هغې د حل مناسبه طریقه باندې لټون وکړي. مثال دغه بار بار تکراریږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په داسې وخت کې د فاطمه رضی الله عنها کور ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده لاړ، چې دغه وخت کې خلک ویده وي اکثر،
عربانو به د ګرمي وخت کې خوب کوه، ځکه دوی به ګرمي ډېره زیاته شوله، دې وخت کې به خوب کوه، ماسپښین نه وروسته به کار کوه، سهار وختي به کار کوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیلوله د ګرمۍ د خوب په وخت کې فاطمه رضی الله عنها کور ته ورغی. ګوري چې فاطمه رضی الله عنها کور کې یوازې ده او خاوند علی رضی الله عنه نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې خامخا یو څه خبره رامنځته شوې. ورته یې وفرمایل چې این ابن عمک، د کاکا زوی دی چېرته دی؟ نو دلته محدثین فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ونه ویل چې خاوند دی چېرته دی، د کاکا زوی دی چېرته دی، په دې معنی چې د هغه صله رحمي ور یاده کړي چې هغه یوازې ستا خاوند نه دی بلکې ستا د کاکا زوی هم دی، تا باندې د خاوندوالي نه علاوه د صله رحمي بل حق هم لري چې تا نه خفه نه شي. نو هغې ورته ویل چې یا رسول الله زما او د خاوند ترمنځ مې یا زما او د علي رضی الله عنه ترمنځ یو څه خبره پیدا شوې وه، هغه کور پرېښود او د کور ووته، نو نن ما سره خوب نه کوي یا دلته ویده نه شو. دلته د فاطمه رضی الله عنها هغه هوښیارتیا او ځیرکتیا ته هم که انسان متوجه شي، مشکل نه وایي چې ما د په دغه خبره باندې جنګ وکړ یا دا او دا مشکل و. مشکل پلار ته نه وایي ځکه د پلار مداخلت پکې نشته. زما او د هغه ترمنځ یو څه اختلاف پیدا شوی او هغه کور نه ووته. علي رضی الله عنه همدارنګه دې دپاره چې مشکل لوی نه شي کور یې پرېښود، لاړ مسجد ته لاړ چې د فاطمه رضی الله عنها ذهن هم آرام شي، د ذهن هم آرام شي، بیرته به کور ته راشي. دا هم د حل یوه لاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک ولېږل چې ته ولټوه چې علي رضی الله عنه چېرته دی. هغه شخص راغی ویل یا رسول الله علي رضی الله عنه په مسجد نبوي کې ویده دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارک ورغی مسجد ته، ګوري چې علي رضی الله عنه په ځمکه باندې پروت دی او داسې پروت دی چې خاورو هم هغه لړولی دی، په خاورو کې لړېدلی او هغه پوزی باندې چې ویده دی هغې هم په بدن ورته چاپونه جوړ کړي ځکه خوله شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای د خاورو پلاره پاڅېږه، د خاورو پلاره پاڅېږه. دا ابو تراب یو د تلطف او د شفقت یو لقب و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل. نو ځکه وروسته به علي رضی الله عنه دغه لقب ابو تراب ډېر خوښوه، ځکه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په دې باندې مخاطب کړی یم. نو علي رضی الله عنه خپل کور ته بیرته لاړ، مشکل حل شو ډېر په سادګۍ سره. نو همدغه اساس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل اولاد فاطمه رضی الله عنها د مشکل په وخت کې په ژوند کې مداخلت وکړو، هغه خپل خاوند سره بیرته پخلا کړه. نو دغه د کورنۍ د پلار او د ورور او د مشرانو دا وظیفه ده چې دغه کار باید ترسره کړي. متاسفانه نن وخت کې کورنیو کې ګورو چې مشکل به 5% وي، والدین دکانه باغه 90% ته ورسېږي. مشکل نور هم ګټو چې ولې داسې شو ولې داسې شو، مشکل حلول غواړي، مشکل زیاتول نه غواړي. همدارنګه که چیرې موږ تاسو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته ګورو، د دوو انسانانو ترمنځ به چې د قرض معامله وه، یو بل سره به یې معامله کړې وه قرضي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دوی د اختلاف په صورت کې مداخلت وکړه. کعب ابن مالک رضی الله عنه وایي چې وایي د ما د ابو حضرت څخه خپل قرض غوښته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې، یا دو صحابه او یا د بل څخه خپل قرض غوښته. نو دغه یو صحابي چې قرض اخیستلی و د قرض نشو ورکولی یا پیسې ورسره پوره نه وي او دوی دواړه په مسجد نبوي کې دي، یو بل باندې غږ پورته شو، دی وایي زما حق راکړه، هغه وایي چې اوس راسره نشته یا نه درکوم یا وروسته درکوم. خو غږونه یې پورته شول، دومره غږونه یې پورته شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې د دوی غږونه واورېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته او دوی ته وویل چې کعب ته غږ وکړي چې یا کعب نیمایي مال دې ورته وبخه، یا هغه نیمایي حق چې تا پورې دی هغه ورته وبخه چې دا نیمایي نور دی درته درکړي شي، دا سړی غریب دی نشي درکولی. نو دغه صحابي ویل چې یا رسول الله ما ورته نیمایي پرېښوده، نیمایي مې ورته وبخه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل صحابي ته وفرمیل چې دا نیمایي نور ورته په ښه شکل باندې ادا کړه. نو په دغه صورت باندې د دوی مشکل حل شو. همدارنګه د عایشې رضی الله عنها په اړه باندې روایت داسې راځي چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه یو ورځ عایشه رضی الله عنها سره په یو معامله کې اختلاف پیدا کړ. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه ویلي چې زه به عایشې رضی الله عنها ته د دغه معاملې په سبب داسې او داسې څه کوم څه تهدیدي خبرې کړې وې. بیرته چې دغه خبره عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها ته ورسېده، عایشې قسم وکړ چې زما د په الله قسم وي چې زه به عبدالله ابن زبیر سره نور خبرې نه کوم او هېڅکله به دی نه ګورم. په ځان دا نظر کې خو د قسم وکړ چې دا کار به نه کوم. وروسته عبدالله ابن زبیر د خپلو خبرو نه پښیمانه شو، خو ډېر کوشش یې کوه چې عایشه رضی الله عنها سره وګوري، مګر عایشې به ورته اجازه نه ورکوه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات څخه وروسته جریان دی. بالاخره عبدالله ابن زبیر 2-3 نفره نور داسې کسان چې هغو عایشه رضی الله عنها ته ورتللی شول او هغې ورته اجازه ورکوله، هغو سره خبره وکړه چې تاسو ته زه د الله په نوم قسم در کوم چې ما ته یو چانس برابر کړي چې زه عایشه رضی الله عنها خواته ورشم او هغې سره بیرته ځان پخلا کړم.
هغه څه اشتباه چې منع شوی بیرته هغه د منځه ولاړ شي. دوی داسې یو حیله جوړه کړه چې عایشه رضی الله عنها کور ته ورغلل، صادرونه په ځان تو کړي په داسې شکل چې عایشه رضی الله عنها پوه نشي چې عبدالله ابن زبیر هم دوی سره دی، ځکه که هغه پوه شوی وی کېدای شي دوی ته اجازه نه ورکوله. دوی دروازه ټک ټک ویل څوک یې؟ ویل فلان او فلان یو. ویل راځئ ننوځئ. ویل موږ ټول چې څوک یو درشو؟ هغه ویل ټول راشئ. هغه اوس پوهه نه ده چې د باندې عبدالله ابن زبیر هم دی. دوی چې ویل چې ټول راشئ، عبدالله ابن زبیر هم ورسره ورننوت. نو هلته عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه عایشه رضی الله عنها ته ډېر زیات عذر وکړ او معذرت یې وغوښته چې بیرته ورسره پخلا شي. خو عایشې ابتدا کې نه منله، خو دغه صحابو ډېر زیات هغې ته تاکید وکړي چې ته څرنګه داسې یو کار کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې څخه منع کړي او مسلمان سره د 3 ورځو نه زیات مقاطعه جواز نه لري. بالاخره عایشې رضی الله عنها ورته ویل چې ما خو قسم خوړلی او زه خپل قسم نشم ماتولی او د خپل قسم هغه کفاره نشم ورکولی. خو دا ویل کېږي چې عبدالله ابن زبیر 40 غلامان واخیستل، هغه آزاد کړل تر څو د عایشه رضی الله عنها هغه د قسم کفاره پرې باندې ادا کړي. نو دلته دغه نورو صحابو د دوی ترمنځ هغه صلح او اصلاح وکړه او عایشه رضی الله عنها بیرته عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه سره پخلا کړه. غالبا چې عبدالله ابن زبیر د عایشه رضی الله عنها د عمه زوی کېږي یا د عم خوریه کېږي. نو په دې معنی چې د دوی ترمنځ هغه د حجاب مسله هم نه وه. همدارنګه که چیرې بل روایت ته موږ تاسو وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د صحابه کرامو په منځ کې په مختلفو نورو اوقاتو کې صلح به کولې. یو مثال دا دی چې عایشه رضی الله عنها بیا روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د 2 کسانو غږونه واورېدل چې د دوی دواړو غږونو هم د یو اختلاف په سبب باندې یو بل باندې پورته کړي. دغه یو صحابي دی بل ته وایي چې لږ نرمۍ نه کار را سره واخله، لږ شفقت وکړه یا مه غوسه کېږي یا سختي مه کوه. خو دغه بل صحابي قسم کوي چې قسم په الله زه به دا کار نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په دغه حالت باندې ناراحت شو، ځکه دی ورته د نیکۍ کار یادوي، هغه قسم کوي چې قسم په الله زه داسې یو کار نه کوم. مثلا ته چې یو چا ته وایي چې خیر دی ما سره لږ د نرمۍ نه کار واخله یا ما سره لږ شفقت وکړه یا عفو نه کار واخله، دی وایي قسم په الله نه کوم. په دې معنی چې ته د یو نیک کار په نه کولو باندې قسم کوي چې دا کار نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته او دې ته ویل چې اين المتألي على الله لا يفعل المعروف. هغه کم یو دی چې د الله په تم قسم یادوي چې زه به نیک کار نه کوم، یعنی د نیکۍ په کولو باندې قسم یادوي چې زه نه کوم. هغه صحابي چې خپل ځان ته وکتل پوه شو چې یعنی صحیح کار مې نه دی کړی، نو بیرته ویل چې یا رسول الله هغه شخص زوم. خو دې نه وروسته چې دغه صحابي چې هر رقم غواړي هماغسې ورسره کوم. نو تر څو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوتلی نه او دی متوجه کړی نه و دې کار ته چې دغه قسم چې ته یادوې په ګناه باندې کوې، ځکه ته باید د نیکۍ کار دپاره قسم یاد نه کړې چې نه کوم، بلکې قسم یاد کړې چې دا کار زه باید وکړم. خو د صحابه کرامو عادت همدا و چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته توصیه نصیحت وکړي، یادونه به ورته وکړه، فوراً به د الله او د رسول امر ته تسلیمېدل. نو دغه صحابي هم فوراً د الله رسول صلی الله علیه وسلم امر ته تسلیم شو، یا رسول الله اوس چې هر رقم دی غواړي هماغسې ورسره زه جوړ آمد کولی شم. دغه صلح د مسلمانانو په منځ کې مسلمانانو ډېر زیات اجر لري. همدا رقم الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې د صلح د فضایلو په اړه باندې فرمایي والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. هغه څوک چې په قرآن باندې عمل کوي، کتاب باندې تمسک کوي او دوی لمونځونه قایموي، موږ د مصلحینو اجر نه ضایع کوو. هغه څوک چې صلح خواه دی، خیر خواه دی، د مسلمانانو په منځ کې صلح کوي، د دوی اجر الله سره دی، الله دغه اجر نه ضایع کوي. همدارنګه په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیا زه تاسو ته خبر در نه کړم په داسې یو عمل باندې چې د هغې فضیلت د روژې نیولو څخه، د لمونځ کولو څخه، نفلي لمونځونه مراد دي، او د صدقاتو څخه ډېر اجر لري. آیا داسې یو عمل تاسو ته بیان نه کړم که چیرې تاسو دا عمل وکړئ ستاسو ثواب به د روژې څخه، د لمونځ څخه او د زکات څخه ډېر وي؟ صحابه ویل بل یا رسول الله موږ ته دا بیان کړ، کوم عمل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اصلاح ذات البین، د خلکو په منځ کې صلح کول، د خلکو مشکلات حلول، دو مسلمانانو پخلا کول. که ته 1000 رکعت لمونځ هم وکړې نفلي، د دو مسلمانانو ترمنځ جوړ آمد کول اجر ډېر دی په هغې باندې. که ته یو کال روژه هم نفلي ونیسې، د دغه د دو انسانانو ترمنځ صلح کول د هغې څخه ډېر اجر لري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې بافضل من درجة الصیام والصلاة والزکاة، د دې اجر د لمونځ څخه، د روژې څخه، د زکات څخه ډېر دی. بیا فرمایي چې فإن فساد ذات البین هي الحالقة،
اختلاف او د اړیکو شکول بدبینی پیدا کول په اسلامي ټولنه کې دا حالقه ده چې انسان دوزخ ته رسوي، دوزخ ته کشوي. همدارنګه په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما عمل ابن آدم شيئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. بني آدم به هیڅ داسې ستر عمل ونه کړي د درې شیانو څخه علاوه چې یو لمونځ کول دي او بل هغه خپل اړیکو اصلاح کول دي، دښمني او بدبینانو د منځه وړل دي او نیک اخلاق دي. چې دغه اعمال انسانان تر سره کوي نو د دوی اجر او فضیلت او ثواب په ټولو باندې زیات دی. حتی د مسلمانانو ترمنځ اصلاح کولو کې او صلح کولو کې اسلام ځینې حرام شیان هم جواز حلال کړي دي، جواز ورته ورکړي. مثلا دروغ ویل کبیره ګناه ده، په نورمالو حالاتو کې جواز نه لري، مګر که چیرې یو مسلمان د دوه مسلمانانو ترمنځ صلح کوي په دغه وخت کې دروغ ویل هم دته جواز لري. داسې دروغ چې هغه د صلح د ګټې دپاره وي، د مسلمانانو په خلا کولو دپاره وي. دا مثال ما بار بار ویلی، مثلا ته یو ګروپ ته ورځې یا یو جهت یو طرف ته ورځې، هغه ته وایي فلاني مسلمان سره ولې خفی، وایي ولې هغه خو داسې یو کار کړی. ته ورته وایي چې زه خو هغه سره ناست وم، هغه خو پرون ستا ډېر ښه یادول، ستا په اړه باندې ډېرې نیکې خبرې وکړې، هغه خو ستا په اړه داسې تصور لري چې اصلا دغه مشکل نشته. او ما ورسره خبرې وکړې، هغه ما ته ویلې چې که دی ما سره راضي شي او په خلا شي زه بیخي سل په سلو کې آماده یم. حال دا چې هغه دا خبرې نه دی کړي، خو ته د ذهن سازي دپاره چې د صلح ته آماده شي دا خبرې دې ورته وکړې، دغه دروغ ویل جواز لري. بیا هغه ته ورځي، هغه ته هم داسې یو څه خبرې کوي چې هغه صلح ته آماده کوي، صلح ته جوړوي. نو دغسې حالاتو کې دروغ ویل هم ولو که کبیره ګناه ده په اصل کې جواز هم نه لري، مګر د دوه مسلمانانو د اصلاح دپاره دغه دروغ ویل هم جواز لري. نو دغه صلح کول په اسلامي ټولنه کې دا د مسلمانانو د خیرخواهو وظیفه ده، مګر کله هم چې یو څوک د مسلمانانو ترمنځ صلح کوي هغه هم خپل شرایط لري، هر څوک دغه صلح کار هم نشي کولی. کله کله موږ تاسو ګورو چې خصوصا د ښځې او خاوند ترمنځ جنجال چې وي، چې ته یو څوک لګي د صلح دپاره هغه بیرته راوځي خبره طلاق ته راویستلی وي، وایي ولا بس نو شو طلاق هم کړه سره. نو طلاق خو خاوند خپل هم کولی شو، ته د څه دپاره بیا ورننوتلی په منځ کې. نو مصلح باید یو دومره علم ولري چې د څه رقم دغه صلح وکړي، د طرفینو معلومات باید ولري، د طرفینو هغه احوالو باندې باید پوه کړي، د اسلامي تعلیماتو ځینې احکامو باندې باید د پوه اوسېږي چې څه رقم خبرې وکړي، څه رقم خبرې واوري، څه رقم اصلاح وکړي، څه رقم مشکل باید حل کړي. هسې نه چې دغه مصلح نور هم مشکل زیات کړي او مشکل هغه خبره بل طرف ته وباسي. الله عز وجل دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي. وصلی الله